بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د MCC درې مویدو تم یعنی 13 ورځې مو تاسو رجستریشن وکړ، یعنی څنګه کولای شي چې مایکروسافټ سره ځان رجستر کړي. نن راځو یعنی خبره د ایڈمنسټریټرز کو. یعنی موږ سره چې ده په یو دفتر کې، په یو اداره کې، په 3 ډولونو باندې ایڈمنسټریټرز. یعنی کنن سبا مونږ لار شو یو اداره ته، فینانس تم چې ده اډمن وی، ایچ پی تم چې ده اډمن وی، یعنی هر یو کس ته د اډمن غږ. خو اصلي چې ده د دغه اډمن په معنا څوک باندې نه پوهېږي چې باید چې ده دغه ایډمنسټریټر چاله ویل شي. په یو اداره کې چې ده مونږ سره ایډمنسټریټرز په 3 ډولونو باندې، یعنی یو چې ده مونږ سره سیستم ایډمنسټریټر ده، او بل چې ده نیټورک، او بل چې ده ډیټابیس ایډمنسټریټرز. یعنی ایډمنسټریټر چې ده مونږ سره په 3 ډولونو باندې. فرست خبره چې ده یعنی د سیستم ایډمنسټریټرز. سیستم ایڈمنسٹریٹر مونږ سره هغه یو کس ته ویل کیږي چې کوم یو کس دغه لوکل ایریا نیټورک کنټرولوي یا د خپل لاس لاندې چې ده نیسي، نو هغه کس ته چې ده یعنی سیستم ایڈمنسټریټرز. یعنی دلته چې ده سرور ولري او د دې سرور نه چې ده دغه غونډه کلانس کمپیوټرز کنټرول، نو خپل دغه لین چې څوک منیج کوي، دغه خپل دغه لین چې ده کنټرولوي یا د خپل لاس لاندې نیسي لکه پلار ونیسي، نو دغه کس ته چې ده یعنی سیستم ایڈمنسټریټرز چې یا MCC کروي، یا لینکس کروي، یا MCDP کروي، و یا چې د سرور 2016 کوي. د دغه څلور کورسونو څخه چې یو کورس هم تو پوه شي یعنی وویل، نو ته کولی شي چې په یو اداره کې یعنی د سیسټم ایډمنسټریټر په حیث کې چې دی کار. لکه زما ستاسو په ژبه کې ورته IT افسر وي، یعنی مونږ ورته IT افسرز وایو، خو د نیټورک په ژبه کې ورته یعنی سیسټم ایډمنسټریټرز. مشکل خو نشته. بل چې له مونږ سره نیټورک ایډمنسټریټرز، یعنی نیټورک ایډمنسټریټر مونږ سره هغه یو کس ته وایي چې کوم یو کس دغه څو برانچونه، څو دفترونه، څو مؤسسې، څو ادارې یو بل سره چې ده کنیکټ. یعنی زما ستاسو په ژبه کې ورته IT منیجرز وایي، خو د نیټورک په ژبه کې ورته چې ده یعنی نیټورک ایډمنسټریټرز، یا چې ده CCNA کوي، یا چې ده CCNP کوي، و یا چې ده CCIE ویلي. CCNA meaning ده مونږ سره یعنی Cisco Certified Network Administrators. CCNP meaning ده مونږ سره یعنی Cisco Certified Network Professionals. CCIE meaning ده مونږ سره یعنی Cisco Certified Inter-Network Expert. چې دغه 3 کورسونو څخه یو کورس وکړي، نو ته کولی شي چې څو برانچونه، څو دفترونه، څو مؤسسې، څو ملکونه یو بل سره چې دی کوي. مشکل هم نشته. بل چې له موږ سره ډیټابیس ایډمنسټریټرز،
ډیټابیس ایڈمنسټریټر موږ سره هغه یو کس ته وایي چې کوم یو کس ډیټابیس کریټ کوي. داسې نه چې څوک پکې کار کوي، داسې خو آی ټیم پکې کار کوي. یعنی څوک چې دغه دفتر دپاره ډیټابیس کریټ کوي هغه کس ته چې دی یعنی ډیټابیس ایڈمنسټریټرز یا د ایکسس یا د اسکیول یا د اوریکل یا د بل یا د بل یا د بل. خو کوم یو کس چې دغه ډیټابیس کریټ کوي نو هغه کس ته ویل کیږي ډیټابیس ایڈمنسټریټرز. مشکل ورنشي. راځو دې نه بعد خبره د نیټورکس، یعنی مو تاسو چې د ام سی سی د نیټورکینګ یو برخه ده. نیټورک چې د موږ سره ویل کیږي یعنی څو ډیوایسونه میډیا یا څو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کول او د دې په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس اچولو ته ویل کیږي نیټورکس. خو دلته چې د اوس دغه نیټورک په دوه برخونو باندې دي. یعنی زیاتره وایي چې زه نیټورک کوم، زیاتره وایي چې زه نیټورکینګ کوم. نو دغه نیټورک او نیټورکینګ کې چې ده څه فرق ده؟ سر نیټورک دوه زیات کمیونیکیشن په اړه استعمال هغه نیټورک کنسپټ اف نیټورک از کامن کی. فرست خبره چې ده د نیټورک یعنی څو ډیوایسونه چې یو بل سره کنیکټ وي، څو ډیوایسونه چې یو بل سره کنیکټ وي او دوی په خپل منځونه کې ډیټا شیرینګ ریسورس ونکړي. یعنی څوک ورته ناسته دی صرف سیټ اپ جوړ دی، نو دې له چې دی نیټورکس وایي. څوک چې سیټ اپ کریټ کوي او نیټورکینګ چې د موږ سره کله چې دا څو ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ شي خو ډیټا شیرینګ ریسورس وکړي، دې له چې دی موږ سره نیټورکینګ. نیټورک صرف سیټ اپس، نیټورکینګ ډیټا شیرینګ ریسورس. نیټورک چې د موږ سره په 1969 کې راغلی، یعنی دا موږ سره چې دی یو امریکنس یو باشنده په نامه د جوینټ کینډیس چې په یو یونیورسټي کې یو موږ سره په نامه د هوایي یونیورسټي چې دی راواغست یو څو څیزونه چې دی یو بل سره کنیکټ. نو هغې نه بعد چې دی دغه زموږ نیټورک چې دی په ټول دنیا کې چې دی پاپولر شو. یعنی د څو ډیوایسونو کنیکټ کولو نه بعد چې دی دا اوس موږ سره دنیا څومره چې نیټورکس ګوري دا ټول موږ سره برکات د جوینټ کینډیز دی. و نن سبا چې څومره په نیټورک باندې ریسرچینګ کوي یا ریسرچ کوي دا موږ سره په نامه د آرپنیټ کمپنیز دي. آرپنیټ هغه کمپنی ده چې نن سبا څومره نیټورکونه کریټ کوي د ټولو باندې چې ده ریسرچ کوي. مشکل خو نشته. نیټورک چې ده یا ایریا چې ده موږ سره په څلور ډولونه باندې په اصلي کې 5 دي خو هغه بل نه استعمالېږي کم. یعنی یو چې ده موږ سره لین ده، بل موږ سره من ده، بل موږ سره ون ده، بل موږ سره پن ده او بل موږ سره کم خو هغه نه استعمالېږي. فرست خبره چې ده د لینس لین نه مطلب یعنی لوکل ایریا نیټورکس څو ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ کول ترو کیبلز خو په یو سمپل لوکیشن کې موقعیت ولري. نو دغه ځای ته ویل کېږي موږ سره یعنی لوکل ایریا نیټورکس. لکه پر ایگزامپلز په یو لیب کې اوسي، په یو روم کې اوسي، په کور کې اوسي، په یو آفیس کې اوسي، آخري چې دی موږ سره یوه بلډینګ چې د بلډینګ نه چې دی خبره بهر ووځي نو هغه په لینس کې نه راځي چې په بلډینګ کې چې څومره کمپیوټر څومره ډیوایسز اوسي خدای وکړي چې بلډینګ چې دی 1500 چت اوسي. نو دغه ځای ته چې دی یعنی لوکل ایریا نیټورکس په کوم کال کې راغله؟ په 1973 کې. چا وپېژندله ده؟ دا په نامه د باب میټر یو انګریز اوس. مشکل خو نشته.
زه دې نه بعد چې دی منځ ته ځو من نه مطلب میټروپولیټن ایریا نیټورکس کمباین یو ځای کول different lands with one in another which in the city that is called lands وای کله چې مونږ دوه لانونه یو بل سره کنیکټ کوو لوکل ایریا نیټورکونه خو مګر په یو سیټي کې چې د موقعیت اوس دی له چې دی ویل کېږي مونږ سره منځ یعنی یو بلډینګ دا شو لند یو بلډینګ مې اسلام شو لند شو کله چې دا دواړه یو بل سره کنیکټ کوو لند نو دی له ویل کېږي مونږ سره یعنی وایډ ایریا نیټورکس مشکل خو نشته وبخی منځ منځ زه دې نه بعد چې دی مشکل خو نشته انسان ساوه کېږي بل شی د مونږ سره یعنی ونس ون نه مطلب وایډ ایریا نیټورکس ته ویل کېږي څو کمپیوټرونه چې یو بل سره کنیکټ through geographical satellites or internet that is called ones یعنی یو پیسی ما سره دلته ده یو پیسی چې ده په فرانسه کې ده نو مو دا یو بل سره کنیکټ کیږو یا through فیسبوک یا جیمیل یا هاټمیل یا داسې نور مسنجر یوز خو یو بل سره ډیټا سند او ریسیو کوو نو دې له څه ویل کېږي یعنی وایډ ایریا نیټورکس بل چې موږ سره پن نه مطلب یعنی پرسونل ایریا نیټورکس send or receive data by mobile bluetooth یا infrared that is called یو موبایل تاسو سره ده یو ما سره ده بلوټوث په درو چې څه کېږو مونږه کنیکټ کېږو مونږ یو بل ته چې ډیټا سند او ریسیو نو دې له څه ویل کېږي مونږ سره یعنی پرسونل ایریا نیټورکس مشکل خو نشته زه دې نه بعد چې د لینډ ریکوایرمنټس تاسو ولې ځکه چې زمونږ دغه ام سی سی چې د غونډه چې د مونږ سره د لینډ نه باس اوس زه غواړم چې څو ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ نو د دې ډیوایسونو د کنیکټ کولو دپاره کوم ډیوایسونو ته چې د ضرورت پیښیږي لینډ چې د مونږ سره په دوه ډولونو باندې چې د کریټ کېږي یو چې د ګارډډ میډیا ده او بل چې د مونږ سره انګارډډ میډیا ده یعنی یو چې د مونږ سره وایرډ لینډ ده او بل چې د مونږ سره وایرلس لینډ یعنی یو چې د مونږ سره کیبلز دي او بل چې د مونږ سره ویداوت اف کیبلز فرست خبره چې د کیبلز پی سی خو باید په دواړو کې موجود وي پرسونل کمپیوټرز بل چې د باید تاسو سره کنیکټرز دی له چې د کنیکټرز دیشه دا خو کاور ده دا کاور خط اخواته کېږي دا سپین شوی کنیکټر نو دې کنیکټرز بل چې د باید تاسو سره چې د لینک کارډز دی له چې د لینک کارډز صحیح بل چې د باید چې د تاسو سره کیبل وسی دا کیبل بل چې د باید چې د تاسو سره سویچ یا هاب یا بریچ وسی دا کیبلونه چې پکې دننه دي شي یا سویچ وسی یا بریچ وسی و یا چې د حبس یو تشریح ته ځو بل چې د باید تاسو سره چې د کرپینګ ټولز وسی دا یو پلاس د چې دا کیبل او کنیکټر یو بل سره بل چې د باید چې د تاسو سره ټیسټینګ میټر وسی دا دومره یو ډیوایس چې کله کیبل مونږه جوړی نو الته مونږ په دې کې دا لګو او ګورو چې آیا زمون کیبل صحیح ده او خراب ګینه ضرورت د دیم نشته مونږ سره یو سر په دې کو لګاو بل سر چې د ډیوایس کو لګا چې ته لینک کارت آن شو نو پوهیږي چې کیبل جوړ کچې ته آن نشو نو پوهیږي چې کیبل خراب خو بیا په هغه کې مونږ ته پته لګول کیږي چې په دې سر کې مشکل ده که په هغه سر کې مشکل ده دا څنګه چلته خو بیا مونږ ته پته نه لګي مونږ مجبور چې دواړه کاټو خو ټیسټینګ میټر په واسطه بیا مونږ ته معلومات کیږي چې کوم یو صحیح ده او کوم یو خراب ده نو کچیرته ترو کیبلز ډیوایسونه کنیکټ کړي نو دغه ډیوایسونو ته چې د ستاسو شه ده ضرورت دی
خو کچیرې ته وایي چې نه کیبل نه تېر شه وایرلس په لوري نو باید چې دی تاسو سره اکسس پاین اوسي. کچیرته غواړئ چې همدغه څیزونه همدغه لینس ترو وایرلس کول غواړئ نو باید چې دی تاسو سره اکسس پاین اوسي. بل چې دی موږ سره باید چې دی تاسو سره وای فای اوسي. یعنی داسې لپټاپ نشته چې په هغې کې موږ سره وای فای ونه اوسي. وای فای چې دی بیا موږ سره په درې ډولونه باندې یو اس بي وای فایس، لینک کارډ وای فایس او بل چې دی پی سي کارډ وای فایس. پی سي کارډ وای فای چې دی بلټن چې دی په دې لپټاپس کې موجود او لینک کارډ وای فای چې دی مونږ په دغه پی سي ډیسکټاپ کې دننه لګو او بل چې دی مونږ سره یو اس بي وای فایز دي. یعنی یو اس بي وای فای مونږ سره هغه نه دی چې تاسو فکر کوئ چې هغه سیم پکې اچول کېږي، نه دا یو کاینډ آف وای فایز دي چې تعاملي بیا ته خیمه دا چې دی بیا ځان ته انتینا لري. انتینا لري مونږ سره دومره کې انتینا دي چې هغه مونږ ډیسکټاپ سره هم لګولی شو هغه مونږ لپټاپ سره هم خو اکسس پوینټ زمونږ چې دی تقریبا 100 متره سیګنلز ورکوي. خو که چیرته یوه پی سي په 200 متر یا 1 کیلومتر کې موجود اوسي نو بیا به څه وکړي؟ بیا چې دی تاسو هغه چې ته ښکاري د هغه تاوه غوندې دغه دې له چې دی آوټډور انتیناس وایي. یعنې اوس دا چې دی تقریبا 4 کیلومتر کار کوي. 4 کیلومتر کار کوي، متر نه ده کیلومتر. خو د دې پرایس بیا موږ سره چې دی قیمته ده یعنې 600 500 400 ډالره پورې ملاویږي. یعنې یوه کس وایي چې دغه لین موږ ته ښه پروزي او که وایرلس ښه پروزي. وایرلس موږ سره چې دی پروفیشنل سیټ اپ سره ولې ځکه چې دا بني چې دغه لکۍ موږ ځان پسې چې دی کش را کش زمونږ به زړه وي چې مونږ ورومه چې دی یو چمن کې کینو دفتر کې پر اگزامپل چې دی هر چېرته چې وګرځو هر چېرته چې وګرځو یعنې دا بني چې مونږ دا کیبل ځان پسې به کش کوو. نو د دې دپاره چې دی مونږ وایرلس یعنې مونږ سره چې دی ښه سیټ اپ اوسي. یعنې که چیرې مونږ یوه 100 پیسیان کلي کې یو 4-5 منزله هغه وي بلډینګز نو مونږ چې دی په وایرډ کې چې دی مونږ یعنې 98,000 روپۍ زمونږ ځي ځکه سیټ اپونه مونږ کړي مونږ ته معلوم دي. خو که چیرې مونږ د وایرلس خبره وکړو نو ټول په 2000 یا 3000 کلدارو باندې خلاص. که تشناب ته ځان سره وړي لپټاپ، که ورومه چې دی دالیز کې کښېنې، که چېرته ورومې حولی کې کښېنې، که چمن کې کښېنې، که چېرته ځې نو تاله سیګنل راځي. یعنې د هر ځای نه چې دی تو سینډ او ریسیو کولی شي. مشکل خو نشته. پوه یاستئ؟ وایرلس یو دی خو وایرلس کې یو ډرابیک دی بیا چې سیګنل اکثریت ټیم پکې چې دی ختم یعنی سیګنل پکې زیاتره ټیم چې دی لو خو کیبل کې چې دی بس همیشه های اوسي. سپیډ بس نه دی کیبل ډېر دی وایرلس ډېر دی. د کیبل ډېر دی مشکل خو نشته. یعنی وایرلس چې دی اوس یې پرېږدو وایرلس سره زمونږ اوس کار نشته. یعنی مونږ چې دی اوس چې کریټ کوم نو ترو کیبلز کریټ کوو. فرض دا خبرې کوو بیا هغې سره خبرې کوو. یعنی پی سي خو ستاسو پېژنئ چې پی سي څه معنا ده پرسنل کمپیوټرز. راځو اوس خبره چې دی د لینک کارډز کوو. واټ از لینک کارډ؟ لینک کارډ څه شی دی؟ لینک کارډ چې دی مونږ سره هغه ډیوایس ده چې د دې په واسطه مونږ کولی شو چې خپل کمپیوټر ترو کیبلز یوه بل ډیوایس سره چې دی کنیکټ کړو. یعنې خپل دغه پیسې چې اوس مونږ اخلو یا سویچ یا هب یا بریج سره کنیکټ کوو نو ترو څه شی کنیکټ کېږي؟ لینک کارډز. ترو کیبل خو کېږي خو اصلي چې دی خپل کمپیوټر چې کنیکټ کوي خو لینک کارډز چې لینک کارډ خو نه وي نو کمپیوټر نه کنیکټ.
یعنی لینک کارت مونږ سره هغه ډیوایس ده چې دې په واسطه مونږ کولی شو چې ترو کیبلز خپل پی سی یو بل ډیوایس سره چې دی کنیکټ لینک کارت چې دی بیا موږ سره په څو نومونو باندې یادېږي زیاتره خلک ورته لینک کارت وایي زیاتره خلک ورته نیټورک اډاپټر وایي زیاتره خلک ورته پی سی کارت وایي زیاتره خلک ورته ان آی سی کارتس وایي یعنی نیټورک انټرفیس کارتس څلور نومونه باندې یادېږي که لینک کارت وایي هم صحیح ده پی سی کارت وایي هم صحیح ده نیټورک اډاپټر وایي هم صحیح ده او که ان آی سی کارت وایي نو هم صحیح مشکل لینک کارت چې دی بیا موږ سره په دوه ډولونو باندې دی یو چې دی بلټن دی او بل چې دی نن بلټنز بلټن لینک کارت هغه لینک کارت ته ویل کېږي چې د کمپنۍ له خوا نه چې دی خپله فکس یعنی اوس چې دی دا خپله فکس دی و نن بلټن لینک کارت هغه لینک کارت دی چې مونږ د بازار نه یې اخلو او پی سی کې دننه مادربورډ کې یعنی سپیشل سلایډس میموري سلایډس دې ځایونو کې چې دی څه شی کوو لګوو هغه ویډیو کارت او ساوند کارت دا شیان چې لګي بل چې موږ سره لینک کارت کې چې دی بیا موږ سره دوه لیټونه دي دوه بلفونه دي بلفونه اوس خو نه ده لګېدلی ځکه چې کیبل ونه لري ده کله چې موږ دغه کیبل ورسره ټچ کړو نو په دې کې چې دی یو دوه لیټونه آن کېږي کېږي که نه یعنی یو چې دی موږ سره یلو دی او بل موږ سره چې دی ریډس کله چې مونږ کیبل کنیکټ کوو خپل پی سی سره داسې نه چې یو سر کنیکټ او بل سر د لاس کې نیولی وي نه ډیوایس سره کنیکټ وي ډیوایس د آن وي یعنی که چیرې مونږ سره یلو چې دی آن شو یلوس نو پوه شه چې ستا کمپیوټر یو بل ډیوایس سره څه شی شو کنیکټ شو خو که چیرته مونږ سره ریډ آن شو نو پوه شه چې ستا د کمپیوټر نه ډیټا څه کېږي send or receive یعنی send or receive چې وشي نو reads او یوازې چې کنیکټ وي نو بیا یلوس مشکل خو نشته ښه راځو دې نه بعد چې دی خبره دی ډوپلیکس یعنی what is duplex ډوپلیکس موږ سره ویل کېږي یعنی کمیونیکیشن او ارتباطات دغه کوم یو خبره چې مو ته اوس کوو دا هم یو کیند اف ډوپلیکس دی ولې کمیونیکیشنز دی ارتباطات دی مکس خو ډوپلیکس چې دی بیا موږ سره په درې ډولونه باندې دی یعنی یو چې دی موږ سره سمپل دی بل چې دی موږ سره هاف دی او بل چې دی موږ سره فولس فرست خبره چې دی د سمپلز سمپل کې دا موږ سره چې دی یو پیدا کېږي یا سندر پیدا کېږي و یا چې دی ریسیور پیدا کېږي خو دواړه چې دی موږ سره هیڅ کلم په یو ډیوایس کې نه یعنی اوس چې دا کوم تلویزیون دی موږ سره یا شرق ونیسه یا شمشاد ونیسه دوی چې دا کوم انتینا یې پورته کړه دا غونډه موږ سره چې دی سمپل خو په سمپل کې سندر راځي و کورونو کې چې کوم انتینا مو ته پورته کوو دا موږ سره چې دی سمپل دی خو په سمپل کې څه شی دی ریسیور هغې سندر پورته کوي او موږ چې دی څه شی کوو ریسیور موږ خو کوم سنډینګ کولی نه شو بل چې موږ سره هاف ډوپلیکس په یو وخت کې یا به سند کې یا به ریسیو کې خو دواړه کارونه په یو وخت کې کولی نه شي یا به سند کې یا به ریسیو کې خو دواړه کارونه په یو وخت کې نه کېږي لکه څه شی مخابره ونیس واقي ټوک یعنی کله چې یو فوجي بل فوجي سره خبرې کوي مخابره دی لاره نو یو چې کله خبرې کوي نو بل مجبور ده چې دی غوږ ونیسي او کله چې بل خبرې کوي نو دا بل مجبور ده څه وکړي غوږ ونیسي خو دواړه چې دی په یو وخت کې خبرې کولی نه شي ولې ځکه چې هغه بټن لري ځان ته چې کله بټن یې پرېس ونیسې نو خبرې تاله نور نه راځي تو خبرې کوو خو که چېرې بټن یې پرېږدې نو هغه به خبرې کوي خو ته به څه شی کوې غوږ ونیسي بل چې موږ سره فول ډوپلیکس ده یعنی په یو وخت کې هم سند کول هم ریسیو کول لکه څه لکه موبایل اوس ته هم خبرې کوي هغه هم خبرې کوي بندېږي نه لکه څه شی انټرنیټ
تمرون سن کې هغه سنډي کې بنديږي نه یعنی فل ډوپلیکس هغه ډوپلیکس ته ویل کېږي چې په یو وخت کې موږ هم سن کولای شو هم چې ده مشکل سوال کوشش نشته بس دا ډیر شو